الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد. د سوالاتو جواباتو نشست دی. اول سوال او مسله داره چې یو مسجد کې لکه مثال د جمعې مونځ دی ګڼئ، نو آیا د خلکو د کثرت د وجې د مسجد نه بهر صف هغه جوړ شي، نو د مسجد ځان ته ثواب دی، د جمع ځان ته ثواب دی؟ آیا دا چې کم کسان بهر ولاړ دي نو دوی به د مسجد ثواب ملاویږي که نه، ځکه د کثرت د وجې بار ولاړ دي؟ جواب دا دی چې صفونو کې اتصال وي، او یعنی اتصال معنی دا عوام خو په دې اتصال څه ناسه پوهېږي، د اجتماعاتو کې اکثر دا چغه وي. اتصال معنی دا چې صفونو سره بالکل جوخ برابري، نو بالکل بیا ورته ثواب ملاویږي. دویم سوال دا چې امام ښکته ولاړي او مقتدیان بر په چت باندې، نو دا سیوا مقتدیان یادي، یعنی په حال کې امام پس رستو مقتدیان ولاړي، خو د جمعې پر ورځ باندې یا داسې اختر پر ورځ باندې ګڼه کې څه کسان بره ولاړي بالکل ټیک دي. او عام مساجدو کې غټو کې اکثر چتونه وي، نو په چت کسان ولاړو، خو شرط دا چې د امام د مخکې نه ودرېږي. بعضې د جنازو کې اکثر چې کوم د غټو اکابر نو اکثر د امبولنس نه مخکې خلک ودرېږي. د امام الشهدا حضرت شیخ سیم الحق شهید رحمت الله علیه جنازه کې موږ خپله موجودو، او حضراتو به بار بار اعلان کړل رستو شی خلک په مخکې، نو مخکې بیا نه کېږي. دریم سوال دا دی د محلې مسجد دی، دې کې آیا دویمه جمع کول د دې څه حکم دی؟ جواب دا دی دویمه جمع پکې مکروهه ده. ولې؟ ټیم مقرر دی، امام مقرر دی، نو دویمې جمع ته اوس اجت نشته. اوس که یو مسافر راغی، میلمانه دي، کاري دی پکې، عالم دی پکې، او وایي مونځ کوي، بالکل ای ځان ته د جمع مونځ بیا دوباره کولی شي. دویمه جمع که د محلې کسان پکې کم وروستو راغلی پکې بیا ودرېدی شي، مونځ بالکل ټیک دی. خو د محلې والا هغه التزام سره داسې ترتیب جوړول چې یاره بس هسې به هم دویمه جمع اوس کوو، نه دا ټیک نه دي، بیا مکروه دي. څلورم نمبر سوال دا دی بعضې خلک داسې علاقو کې په مسجد کې یو سیټ ته قبر جوړ کړي، د دې څه حکم دی؟ جواب دا چې دا جایز نه دي. اگر که دغه مسجد شاړم وي، مونځ هم پکې نه کېږي، بیا هم ټیک نه دي. او که چا د مسلې د نه خبر نه او جوړ کړي پکې قبر پکې مړی پکې دفن کړي، د هغه دوباره کلاول هم ګوره بیا جایز نه دي، ځکه دا د هغه پرده اخیستل دي. پنځم سوال دا دی د پته محمودیه کې هم دا سوال شته، وی د مسجد مشر غیر مسلم جوړول، نو حضرت بیا یو خط ورته چا لیکلی دی، د هغې نه بعد وی ډېر غټ د افسوس خبره ده چې مسلمانان دومره ښکته پرېوتل چې د دې د جومات مشري به غیر مسلمه کړي، په خپل عبادت نه کړي، ستا د عبادت مشري به هغه څنګه کړي؟ وي د مجبورۍ په حالت کې به برداشت کو، خو جایز یعنی بهتره نه ده. شپږم سوال دا چې یو سړی مالداره دی، ګاونډ کې ورسره یو غریب کورنۍ ده، او دغه یو مثال یو کاکا دی، د هغه لور ده او هغه ودیږي، دی د زکات دا پیسې هغې له د واده په سامان لګولی شي؟ بالکل بهتر دی، ټیک دی. زکات خو هم غریب ته هغه ورکول دي، نو دکه هم غریبه ده، نو که د هغې د واده په سامان کې لګي یا که هغې له دغه شان ورکړي، که د زکات دا پیسې دغه شان ورکوي پې ځان ته د واده سامان په خپله لي، دواړه صورتونه بالکل بل اتفاق هغه ټیک دي.